د بادغیس ولایت له سیمه ییزو مسؤلینو او مجاهدینو سره د ریاست الوزرا اداري مرستیال وکتل. محترم مولوي عبدالسلام حنفي د بادغیس ولایت د مسؤلینو کړنې او فعالیتونه وستایل او ویل سیمه ییز مسؤلین باید د خپلو چارو په ترسره کولو کې صادق او د خلکو د ستونزو د حل لپاره تر بل هر وخت زیاتې هڅې وکړي. همدارنګه د بادغیس د ولسونو وړاندیزونو ته په اشارې وویل اسلامي امارت به د خپلو شته امکاناتو په پام ورته رسیدګي او لازم اقدامات ترسره کړي. د آریانا افغان هوایي شرکت د هوایي کارګو له لارې فی کیلو صادراتي سوداګریز توکي په $1 انتقالوي. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ غونډه کې د آریانا افغان هوایي شرکت ته هدایت وشو چې له دې وروسته فی کیلو صادراتي سوداګریز توکي په $1 او فی کیلو وارداتي سوداګریز توکي په 80 سنټه انتقال کړي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د سمنګان ولایت له زلزله ځپلو سره خواخوږي او غم شریکي وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په زلزله کې د شهیدانو شوو هیوادوالو روح ته دعا وکړه. د شهیدانو کورنیو ته تسلیت ووایه، ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله وکړه او ځان یې د هغوی په غم کې شریک وباله. عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د لوړو زده کړو وزارت د دیني جامعاتو د مسؤلینو او فاضلانو غونډې ته وینا وکړه. په غونډه کې د دیني جامعاتو د مسؤلینو او 1200 تنو فاضلانو ترڅنګ د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې رئیس قاضي القضات شیخ الحدیث مولوي عبدالحکیم حقانی، د مرکزي دارالافتا رئیس شیخ الحدیث مولوي خیرجان، د لوړو زده کړو وزیر شیخ الحدیث مولوي نظام محمد ندیم او ګڼ شمېر نور مسؤلین او علماء کرامو هم ګډون درلود. عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د دیني جامعاتو علماء کرامو او فاضلانو ته د وینا په ترڅ کې هغوی خپل درانه مسؤلیت ته متوجه کړل. له خپل اړخه یې د ملاتړ ډاډ ورکړ او د اسلامي امارت د حاکمیت اصلي مقصد د محمدي غوره شریعت نفاذ زیات کړ. پروت دی اوسای ته د سپوږمۍ مغرور هیواد